شعر په اولنو او اوسنو کې. په نننۍ غربي نړۍ کې په خاصه توګه بیا په شمالي امریکا کې شعر ته هغه رتبه نه ورکول کیږي کومه رتبه چې اولنو ورکوله. د میډیا، انټرنیټ او ټکنالوژي له راتګ سره هر څه بدل سوه. شعر ته چې په پخوا کې کوم وظایف ورتر غاړه سوي وه، اکثره وظایف یې د هنر نورو برخو لکه کیسه، ډراما، ناول، انځوریز هنرونو لکه رسامي، فوټوګرافي او فلمونو څخه واخیستل. ټکنالوژي او میډیا هم په دې ویش کې لویه ونډه ترلاسه کړه. شعر ته صرف د عشاق و آه و فریاد، د ژوند د رنګینیو او بدرنګیو تت تصویرونه، انټرټینمنټ او په ښوونځیو کې د ژبې او لیکوالۍ د ورزده کولو وظیفې پاتې سولې. که څه هم په اول او دوهم نړیوال جنګونو کې له شعر څخه د فوجانو او عامه اذهانو په بیدارۍ کې ښه ډیر کار واخیستل سو، خو تر هغه وروسته شعر نور د جنګونو له ډګره هم ولوېدی. د شاعرانو په اړه په غربیانو کې د یوناني مورخ پلوټارک دا خبره تر ننه عامه ده چې وایي د دې تر مخه چې شعر ووایې پوه سه چې شاعران درواغجنان دي. د شاعرانو پر درواغجنتوب باندې ایمی ساټن او ایوګان بایرن هم اشعار ویلي دي. دلته ماته د لیکوالي او شاعري میلنی رابرټسن هغه کیسه هم را په یادیږي چې په 2014 کال کې په یوه مشاعره کې اورېدلې وه. کیسه داسې وه چې په یوه پارک کې د شاعرانو یو محفل جوړ و. تصادفاً تیز باد له ځان سره د چپسو یوه غټه خالي کڅوړه د محفل منځ ته راوړي او پر چمن یې سره لغړوي رالغړوي. له هرې خوا د شاعرانو غږونه پورته کیږي چې ها کڅوړه، ها د چپسو کڅوړه، هلئ ها کڅوړه. خو یو هم کڅوړې ته لاس نه ور اچوي چې راپورته یې کړي او په کچردانۍ کې یې واچوي. میلنی وروسته لیکي چې په دې کیسه کې د ټوکې او خاصې توجه ځای دا دی چې شاعران د نورو هنرمندانو په څیر مسایلو ته خو د خلکو توجه جلبولی سي، خو خپله د مسئلې حل ته لاس نه ور اچوي. په غرب کې د دې سوال راپورته کوونکي لږ نه دي چې وایي آیا شعر ته نور ضرورت سته؟ د دې سوال په جواب کې شاعران او ماعران تل سره لاسو ګریوان وي. داسې نه دی چې په غربي نړۍ کې نو شعر مطلق محو سوی دی، بلکې د ادبیاتو تر نورو برخو ډیر شاته پاته دی او ډیره موده کیږي چې د اشعارو یوه ټولګه دې د دوی په اصطلاح د بیسټ سلر درجې ته رسیدلې وي. له دې څخه د دوی پوهان دا حدس کوي چې په ټولنه کې له شعر سره علاقه پر کمیدو ده او یا نو ښه او نوی شعر چا نه دی ورته وړاندې کړی. په اسلامي هیوادونو کې شعر لا تر اوسه خپل پخوانی برم یو څه ساتلی دی. د عربو اماراتو په دوبۍ ښار کې هر کال د میلیونونو شاعر په نامه له تلویزیون څخه د اشعارو د مسابقې یو پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې د شاعرانو اشعار د استادانو لخوا انتخابیږي او په آخر کې اول، دوهم او دریم ګټونکي ته په میلیونونو ډالره یا درهم ورکوي. ویل کیږي چې په دې کار دوی د اسلام تر مخه مکې ته نږدې د وقاص ښار پخوانی کلتور را ژوندی کوي. هندوستان، پاکستان او ایران هم هر کال په همدغسې سرګرمیو اخته وي. شعر په دې ملکو کې هم له خپله جوشه لوېدلی نه دی. زموږ په ټولنه کې هم شعر تر اوسه ژوندی دی، خو د ژوند طرز یې هم هغسې طغیاني دی لکه زموږ د ژوند. زموږ جنګره ژوند زموږ ادبیات هم را جنګره کړي دي. تر وهلو، کوټلو، ژړاو او شراو ورهاخوا به ډیر لږ د ژوند د نور اړخونو رنګ پکښې ومومو.
پخوا به په ټولنه کې شاعران د ګوتو په شمیر و او شاعري به یې هم له یوه او بله بیلې وې. دوی به خپلې شاعري کولې او نورو به اورېدلې. ګویا د اورولو او اورېدلو خوندوره پروسه روانه وه. خو تر سره انقلاب را وروسته ټولو ویل پیل کړل او اورېدلو ته صرف دیوالونه پاته سوه. یوې خوا به سوټک ستایه، بلې به سوړسک ستایه. په دې ستایلو او غندلو کې شعر بیچاره زخمی سو. د خپلمنځي جنګونو او وحشتونو په وخت کې شعر پر سر داسې ګزارونه وخوړل چې لیونتوب ته نږدې سو. کله به یې مړو ته خندل، کله به یې ډولونو ته ژړل. طالب چې راغلی د امر بالمعروف غچې پر راواخیستل او د خپل ذوق سره سم یې د سر وریښتان ور وخرول. دلته به یوه خاطره د سره شریکه کړم. د طالبانو په حکومت کې مې د کندهار د طلوع افغان ورځپاڼې ته یو شعر واروړی. په شعر کې مې د ښه وختونو د راتللو زیری ورکاوه چې بیا به ځوانان وي، اتڼونه به وي، ډولونه به وي، میلې به وي، جشنونه به وي. سبا چې مې ورځپاڼه وکتل نو له شعر څخه یې اتڼونه، ډولونه او جشنونه د منکراتو په غچې غچ کړي وه او له شعر څخه یې د 7 کلن هلک خوله جوړه کړې وه. نیم غاښونه وتلي، نیم پاته. خو شعر لا هم په دې تورتمونو کې پاته سو او تر موږ یې په څخېدلو ځان را ورساوه. طالبان تر اوسه پورې د خپلو وسلوالو د مورال په لوړ ساتلو کې له شعر څخه په خپله بېخونده سلیقه کار اخلي او داسې ښکاري چې دوی خپل هدف ته پکښې رسېدلي هم دي. خو پر بل اړخ په دې اړه د حکومت هلې ځلې د ملي فوج او نورو سرتیرو لپاره د پخوانیو منظمو حکومتونو پر خلاف ډېرې پیکا او نه محسوسېدونکې دي. په دې اړه څوک نسي ویلی چې حکومت بې احساسه دی او کې احساس کمزوره دی. په هر صورت زموږ د هیواد د سیاست مهار چې تل د نورو په لاس کې دی او ولس یې هم تل پکښې ځپلی دی، شعر یوازنۍ لاره ده چې ولس خپل غږ پکښې پورته کړی دی. خو دې کار د ملت د ورانو چارو په سمون کې بیخي هیڅ رول نه دی لوبولی. دلته د نوموتي لوی او خواږه شاعر ښاغلي جهاني صاحب دا خبره را په یادیږي چې څو واره په مختلفو ځایونو کې کړې ده چې وایي وطن په شعرونو نه جوړیږي، باید عملا منظم کار ورته وسي. د جهاني صاحب د دې خبرې تر شا یو حقیقت پروت دی. زموږ ځوانان د وطن په بحراني حالاتو کې خپل مسؤلیتونه د عملی هڅو پر ځای په شعرونو ادا کوي. تر هرې بدې پیښې وروسته شعر ووایي او نور نو ځان له مسؤلیته خلاص ورته ایسي. په داسې حال کې چې شاعران د ټولنې تر نورو غړو سترګور، هوښیار او حساس وي او مسؤلیت یې هم صرف په اشعارو نه ادا کیږي. د پښتو ژبې خوږ ژبی لیکوال او محتاط څېړونکی استاد محمد معصوم هوتک تل د خپل ماشومتوب دا خاطره بیانوي چې له ارواښاد ګل پاچا الفت څخه په یو مجلس کې اورېدلې وه. وایي ارواښاد الفت صاحب به ویل چې له پښتون څخه شاعرانو ځان ورکړی دی. تل ورته وایي چې ته خو بهادر یې، ته خو شمشیر زن یې، تا خو دښمن ځغلولی دی، تو خو هایې، تو خو دایې، انو پښتون لالا هم وباټیږي. دوی یعنی شاعران باید حقیقت ورته وایي چې د کورشاد زو تبایې، جهالت په سر نیولی یې، په کوهي کې پروت یې، د ځان را ایستلو لار وسنجوه. له دې ویناو څخه ښه را څرګندیږي چې شاعرانو ته په ټولنه کې څونه دروند رسالت ورتر غاړه دی. زموږ په ټولنه کې د شعر او شاعر جوړېدلو پروسه هم له نورو بیخي جدا ده. په موږ کې د لیکوالۍ اول قدم شعر دی. قلمي فعالیت له شعر را پیلوو، په داسې حال کې چې دا چاره باید سرچپه وای، شعر باید وروسته پیل سي. دلته یو باریکي سته
او هغه دا چې کله ځوانان په اومه خوله په شعر ویلو پیل کړي او له وهوه سره د شهرت خوند هم تر خوله سي نو یې پر نورو هنرونو ناټ نه کښیني. که څه هم دی به په نورو هنرونو کې د نابغتوب تر کچې استعداد لري، خو د وهوه او یواري بیا یې ووایه معتادانه نشو له خپلو نورو استعدادونو سره بې تفاوته کړي وي. دوی دا فکر کوي چې په شعر ولس او ژبې ته خدمت کوي، خو باید وویل سي چې په اوسنۍ زمانه کې پښتو ژبې ته په شعر خدمت کول ادناترین خدمت دی او که له نقادانو وپوښتو نو شایي پر ادنا خدمت یې هم حساب نه کړي. نوموړي شاعران چې په ټولنه کې هر څه ویني نو یې کټ مټ د شعر په نامه لیکي او وروسته یې په مشاعرو کې په مزه مزه لولي. شاید همدا بې علت وي چې شعرونه یې د ورځنیو پیښو د راپور غوندې خوند ورکوي. په جماعت کې وژل کېږم، مدرسه کې وژل کېږم، هم په ورځ کې وژل کېږم، هم په شپه کې وژل کېږم. په دې بیت کې به تراجیدي وي، خو د هنر او شعریت څرک پکښې نسته. موږ که شعر پر اذهانو او ټولنه یو اغیزمن څه وګڼو نو دا هم باید ومنو چې د ځینو اشعارو اغیزې مطلق منفي نتیجې ورکوي. د شعر په اوسني ګرم بازار کې چې د اکثرو رنګ، خوند او ژبه سره ورته ده، د منفي اغیزه لرونکو اشعارو کمی هم نسته. موږ د همدې څانګې ګلونه یو، موږ مه بیلوه، لکه دا ستوري سره وړونه یو، موږ مه بیلوه. دا بیت خو ماته هم هغه د افلاطون خبره را په یادوي چې شاعري د انسان د لویدلي حالت نښه ده. شاعر چې څه وایي د خلکو مورال، ذهنیت، غرور او له اوسني بد حالته وښې خواته سوقول یې باید په فکر کې وي، بیا نو باید یو څه ولیکي. دلته شاعر دونه لاچاره دی چې خپل دښمن ته زارۍ کوي چې موږ مه سره بیلوه. او یا بل ځای یو بل ښاغلی وایي لکه کاڼی د سنګسار په خوا کې پروت یم، زه معصوم د ګنهکار په خوا کې پروت یم، هره ورځ پرې شل او سل چې وژل کیږي، زه د داسې یوې لار په خوا کې پروت یم، خپل شلیدلی ګریوان نسم پرې ګنډلی، ما تستن یم د لنډ تار په خوا کې پروت یم، جنتی یم ملا چې غصه نسي، ځکندن کې د خمار په خوا کې پروت یم، هره شپه یې له اسمان ستوري لویږي، زه د داسې یوه ښار په خوا کې پروت یم، زه له ډاره خوځېدای نسم ځلانده، زمانه سوه چې د مار په خوا کې پروت یم. دا او دې ته ورته د لویو او وړو شاعرانو په زرهاو نور اشعار سته چې په لوستلو او اوریدلو یې څوک په هغه ګړې د ژوند پای ته دروي او چاته داسې احساس ورکوي لکه اوس دستي چې د فلج مریضۍ حمله پر کړې وي او د ژوند سره د مجادلې په ډګر کې د دشمن رحم و کرم ته لاچاره پروت وي. شاعر که داسې شعرونه د خپل زړه د سودې لپاره وایي نو بیا دې نه خپروي، ځکه داسې اشعار په مجموع کې د ټول ولس پر ذهنیت او شخصیت منفي اغیزې کوي، له خلکو سایکلاجیکل معیوبین جوړوي. د پښتو شاعري مسیر ته چې وکتل سي، بې له خوشحال خانه چې هر څه په شعر کې ازمایلي وه، نورو اکثرو شاعرانو تصوف او عرفان ته مخه پکښې کړې وه. تصوف، عرفان او یا خدای پیژندنه چې په خپل ځان کې یو خورا دروند او ژور مضمون دی، په شعر باندې خلکو ته ور معرفي کول دا مضمون نور هم مغلق کړی وو او دی. زموږ د نفوس 90% چې په لیک لوست پوهیږي نه، هغوی ته به نه پوهیږم په عرفاني او فلسفي کلام پوهیدل څونه اسانه وي. که هغه شاعري د خواصو لپاره ده، نو آیا د دې مضمون په اړه مو د عوامو د پوهاوي لپاره څه کړي دي؟ موږ کوشش کوو چې په اوسنۍ شاعري کې هم د پښتو د کلاسیکي شاعري دروندوالی ځای کړو، خو هغه کله کله دونه راڅخه دروند سي چې خپل شاعر یې هم په تشریح کې د المعنا والشعر فی البطن شاعر اصطلاح ته پناه وروړي.
په غربي نړۍ کې د شعر د زوال یو علت دغه ګڼل کیږي چې خلک د شعر په درنه ژبه ستړي کیږي او په پوهاوي باندې کوګل خیږي. دوی سپینه مامدینه د هنر په رنګینه او جادویي ژبه غواړي او دا تر ټولو سخت کار د دوی ځینې لیکوالانو ورته کړی هم دی. پر بل اړخ په نننۍ نړۍ کې له شعر څخه په هر څه کې کار اخیستل رواج نه دی. پر تصوف، عرفان، خدای پیژندنه او الهیاتو غوندې درنو او ژورو مضامینو باندې د عوامو او خواصو د لا ښه پوهاوي لپاره کنفرانسونه، لکچرونه، غونډې او حتی مستند فلمونه جوړیږي. په دغو غونډو او لکچرونو کې کله تصوفي شاعري څخه ګټه اخیستل کیږي ښه ده، خو که دا مضامین صرف شعر ته ورته غاړه کیږي نو هم له شعر سره ظلم دی او هم له دې مضامینو سره. زموږ بل عادت دا دی چې د یوې ټولنیزې غمجنې پیښې وروسته دستي ټول د شعر غیږې ته پناه وروړو. دا که له یوې خوا یو طبیعي رسپانس دی او غم کمی وي نو پر بل اړخ یې اغیزې هم خوندورې نه وي. ځینې وخت په ځینو مواردو کې د خلکو احساسات راکمول او آرامول د ټولنې په زیان تمامیږي، ځکه د ځینو مسایلو لپاره د ولس پرجوشه احساسات اړین وي او حل یې هم تر ډیره په احساساتو کیږي. خو که په دغسې حالاتو کې داسې اشعار وویل سي چې احساسات راکموي، حوصلې وژني او پر ځانونو باور ته زیان رسوي، نو نه یوازې ولس د دغسې پیښو د بل ځل د نه تکرار پر ضد له اقدامه اچوي، بلکې له پیښو سره یې عادي کوي هم چې دا په خپل ځان کې یو لوی ټولنیز زیان دی. زموږ په هیواد کې هر کال په مختلفو ولایاتو کې لوی مشاعرې جوړیږي، شعرونه وویل سي، نارې پکښې ووهل سي او وروسته ټول پر خپلو لارو رهي سي. نه یو نتیجه پر بنا وي او نه یې ګټه تر مشاعرې د باندې چاته ورسیږي. پخوا به وای مشاعرې د مبارزینو او هم فکره ځوانانو د راټولېدلو وسیله وه. په مشاعرو کې به د حزبونو او ولسي حرکتونو د پیلولو لارې چارې لټول کېدلې. د 19مې پیړۍ په مابین کې زموږ په همسایه هیوادونو کې ژور سیاسي بدلونونه راپیل سوه. هندوستان پر منځ نیمې کېدو ته ورپورې وهل کېدلی. په داسې انقلابي او حساس وختونو کې له شعر څخه عظیمې استفادې وسوې. علامه اقبال په خپل ټول قوت په ټولنه کې په خپلو اشعارو ذهنیت سازي کوله او د خلکو افکار یې د پاکستان زیږولو ته جوړول. په 1970 کال په ایران کې شاعر سید سلطانپور به وایي مشاعرې جوړولې او خپل تیتو پرک کمونیست هم فکر مبارزین به پر راټولول او په همدې ډول به نوي ځوانان هم راجلبول. خو زموږ په اوسنیو مشاعرو کې د وطن د خواخوږو هم فکر مبارزینو راټولول خو هلته پرېږده، د 2 ولایتونو ادیبان لا هم په مشکل سره پکښې راټولیږي. شعر زموږ په ټولنه کې له موسیقۍ سره ګډ زموږ په ساتیري یا انټرټینمنټ کې خپل اغیزه تر نورو برخو ډیره ساتلې ده. خو د موسیقۍ حالت او معیار ته چې ګورو نو دا برخه هم زموږ څخه ډیر اکاډمیک زیار او کار غواړي. زموږ اوسنۍ شاعري پر داسې خوا روانه ده چې د شعر رسالت ته زیان رسونکی تمامیږي. معیار یې ورځ تر بلې د اندېښنې وړ درجې ته رسیږي. د پښتونخوا یو فعال ځوان لیکوال عادل اڅکزي دا درکړې ده او ځکه وایي نن شمیر د شاعرانو د ډیرښت کچې ته خیږي، راپاته اوس 2-3 دي د معیار په شاعري کې. دلته هر څوک د شعر پر نیلي سپور وي او ځان د میدان قهرمان ورته ایسي. په دې میدان کې ووړ پر زوړ او زوړ پر ووړ ترحم نه لري. هر چاته خپله برخه لو ایسي. وړو ملکۍ ته ننګلي دي او زړو د خپلو ملکیو د ساتلو لپاره لیس رانغښتي دي. په دې لږه درګه کې د شعر ظریفه اروا حیرانه دریانه ولاړه ده
او په افسوس خپل راتلونکي ته ګوري. شعر خو به روان وي او تر هغو به وي تر څو دا دنیا وي، خو معیار به د هرې ټولنې په فکري سطحې پورې تړلی وي. موږ که غواړو چې ادبیات مو د منطقي سیالۍ ته ووځي، نو روان حالت ته باید تغییر ورکړل سي. دا چې څنګه هغه به پوهانو، ادیبانو او استادانو ته پرېږدو، خو دستي دا کولی سو چې د شاعري تر پیل د مخه خپل او نړیوال ادبیات ښه سم مطالعه کړو او له اوسني حالته ځان خبر کړو، ځان ارزیابي کړو چې اوسنۍ له ناامیدیو ډکې غمجنې تکراري پښتو شاعري ته نوي څه ور اضافه کولی سو که یې امکان وي نو نور علا نور. او د ځان کریټیک باید و اوسو، یعنی د اوریدونکو واه مو په سر ونه نیسي. په آخر کې شعر ته باید د ژبې د خدمت په سترګه نه، بلکې د یو ظریف هنر په سترګه وګورو، ځکه په هنر کې تر کمیت و کیفیت ته ترجیح ورکول کیږي. دا څو خبرې هغه خبرې وې چې تل ماته د اکثرو اشعارو تر لوستلو یا اوریدلو وروسته په زړه کې راګرځېدلې. هیله ده شاعرانو ملګرو په حوصله لوستلې او اوریدلې وي. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارم.